سلامونه جوړ په خیر ښه راغلاست په دې کې چې روغ او جوړ به یې سراج مومن تاسو سره مخاطب یم ملګرو دا ویډیو د سر تر پایه وګورئ د نور ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ ځکه چې دې ویډیو کې د هغه افغان کډوالو لپاره معلومات دي کوم چې خپل هیواد ته ستنیږي نو تر پایه وګورئ او د نور ملګرو سره ضرور شریکه کړئ مننه د ټولو مهاجرینو د پام وړ ټول هغه افغانان چې د پاکستان افغانستان ته راستنیږي د یونیسیار د انکیشمنټ سنټر نه ډیبټ کارت ATM ترلاسه کوي مهرباني وکړئ دا مهم ټکي په پام کې ونیسئ کله چې تاسو انکیشمنټ سنټر لخوا ډیبټ کارت درکول کیږي دا کارت به تاسو ته په ځانګړي پاکټ کې درکول کیږي په دې پاکټ کې لاندې درې مهم توکي شامل وي اول د ډیبټ کارت هغه کارت دی چې ستاسو پیسې پرې جمع کیږي دویم د پین کوډ پاڼه دا یو راز نمبر دی چې یوازې د کارت خاوند ته ورکول کیږي او دا باید پټه وساتل شي دریم د کارت کارولو لارښود په دې دا ښودل شوي دي چې څنګه کارت وکارول شي څنګه ترې پیسې واخیستل شي او څنګه یې خوندي وساتئ یادونه د ډیبټ کارت مهم ځایونه پین کوډ او نور معلومات باید هیڅکله بل چاته ونه ښودل شي دا معلومات یوازې ستاسې دي او بل څوک پرې خبر نشي ستاسې پیسې له خطر سره مخامخ کیږي خپل پاکټ او اسناد په احتیاط کې وساتئ همداراز کله چې ستاسې کارت ته پیسې جمع شي نو ستاسو رجسټر شوي موبایل شمیرې ته به SMS پیغام راشي چې پکې دا ښودل کیږي له همدې له امله هغه افغان سیم کارت لکه اتصالات چې تاسو ته وړیا درکول کیږي باید فعال وساتي تاسو کولی شئ چې خپل حساب معلومات لیدو لپاره حساب پې موبایل اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ په دې لاندې انځورونو کې دا درې شیان روښانه شوي دي د ډیبټ کارت پاکټ د ډیبټ کارت مهم ځایونه د ډیبټ کارت کوډ اړوند معلومات پاڼه که ستاسې ډیبټ کارت پین کوډ یا سیم کارت ورک کیږي ژر تر ژره یونیسیار سره اړوند ادارو سره تماس ونیسئ ترڅو کارت بند او نوی درکړل شي هیڅکله خپل پین کوډ یا کارت معلومات بل چا سره مه ورکوئ ورک شوی کارت به په وخت راپور نشي نو ستاسو مالي مرسته له خطر سره مخ کیږي د معلومات شریک کړئ والسلام